نجیب الله شینواری سپیکس نه د افغانستان کرکټ په اړه خلک یې چې ویډیوګانې نه کوي ګورئ دوستانو چې کله ویډیوګانې کوو حق خبره کوو نو تاسې بیا کنځلې کوئ خو اوس ځنو لاس مخلاص اوس راځو د افغانستان کرکټ ټیم زموږ کرکټ بورډ ماشاءالله ګوره اول خو کرکټ بورډ کې هغه مافیا چې دا که د طالب حکومتي که د هر چا حکومتي مافیا نشي ختمولی ماشاءالله طالبانو هغه دغه اکاني انس اکاني راته یو ګونګی زادران کېنولی دی چې ټول کار چیرمن کې وصل کې د کرکټ بورډ په قانون کې د چیرمن په دغه یو میاشت کې یو ځل راتګم دا ځان ته د خلکو تیرو چیرمنانو ټاکلی چې ضرورت نشته نو کار باید سی او کړی وای او سی او بېغمه ناستې 4,000 ډالره معاش علي د دغه چیرمن 1,80,000 دستاخان دی په هغې دستاخان باندې هغه ښه زم ځان خوارۍ غریب نو اوس موږ څنګه په ده باندې نیوکه وکړو هغه یو میرویس اشرف صاحب یو کرکټر دی اټلیست د کرکټرانو په فیلینګ باندې پوهیږي که چېرته دا سړی لرې شو او سبا له یو مولوي صاحب راغی کېناسته نو په غم به واوړېږو نو کرکټ بورډ نه هیله کولی شو چې لږ دنیا ته وګورئ خلک لګیا دي خپلو کې سیریزونه کوي میچونه کوي نو تاسې دونه لکه عقل نه کار نه اخیسته چې اټلیست ځکه دوبۍ کې مو سیټ کړی وای چېرته گیم سیټ مه نه که اسټرالیا ته چې وختي تللی هستې ویسټ انډیز ټیم اسټرالیا ته رسېدلی دی او اسټرالیا سره یې 2 لوبې دي نو ښه به دا چې نړیوال جام نه چې څنګه دوی فارغه شي دوو نه مونږ سره یو 2 لوبې وکړي خو دا تاسې پورې اړه لري ستاسې کمیونیکیشن سکلز پورې ستاسې ټیلنټ ډیپلوماسۍ پورې ته اوس رمیز راجا ته وګوره د پاکستان کرکټ بورډ چې چیرمن شوی دی 19 کاله بعد انګلینډ راغی همداسې اسټرالیا راغله خپل کرکټ ته پرمختګ ورکړه خلکو سره ډیپلوماسي کوي په لاهور میچ کې د برټش سفیر د امریکې سفیر نور خلک یې راغوښتي ولې نو که ته لوکل نشي کولی بار چا سره دغه وکړه د کرکټ بورډونو سره خو ستاسې اړیکې شته که نه کریم صادق صاحب هم هلته دی د کلب په تر باندې او چا سره هغه لوکل دغه چې دي لکه ډومestic د هغوی فرست کلاس هغوی سره که زموږ کمپټیشنز زموږ د ټیم T20 ارینج شي نو دا به ښه پریکټس وي هغه میچ سینیریوز به وي نو دغه زموږ بورډ نه هیله ده مګر خدای دې وکړي چې وایي کړي باقي راځو راشد خان او ګربز صاحب دوی نه هیله ده چې دوبۍ د پاټیانو ځای دی ویسټ انډیز سره نو دې شي نه تېر شي او ځان دغه ته راورسوئ ښه په کلار باندې ټیم سره یو ځای شي ټیم والا دپاره زما پیغام دا دی ګورئ د دنیا خلک ویډیوګانې کوي افغانستان یې داسې ګروپ کې اچولی بچاو بای بچاو دغه ګوره تاسو ته معلومات نشته دا د احمدشاه بابا المسیان دي زړه د خلاصه لوبه وکئ جو ډر گیا وہ مر گیا یریږئ به نه یو هیو نتھنګ ټو لوز چې ټول گیمونه هم بایلئ مړه مونږ په کیسه کې نه مونږ ته معلومات دی مونږ په کرکټ پوهیږو چې سخت مګر داسې نه چې مثلا لکه پاکستان چې وم گیم بایلوده داسې نه زړه د خلاصه به چیس کوئ زړه د خلاصه اټیکینګ بیټینګ کوئ چې خوند وکړي کرکټ لوړ داسې هس سر راوځئ دی